کو د ټولو کتابونو حواله بدر کی ورته وې مرګري په جنازه کې چې کوم درود شریف لولې د دې څه حکم دی دی به فورن تعالی جواب در کی یاره سنت دی حکم سنتیت دی یاره چالي کلی دی د فقہ پلان کې کتابونه بدر ته پلان کې دې ټولو لیکل دي خو ها د دې بریلینه تاسو وکا ورته مرګریا د اذان نمخ کې چې ته الصلاه والسلام علیک یا رسول الله د اذان نمخ کې رسته چې کوم درود شریف لولې د دې څه حکم دی دی به خاموشي فبوهت الذی کفر دنه تاسو وکا تجد اذان نمخ کې رسته کم درود شریف لولې د فقہ کم کتاب کړي دا کم فقيه لیکلي دي فبوهت الذی کفر ان شاء الله مخ کې به جواب نه د دیو جن ز پوره په داوی سره ویم کچرته وابي د فقهاو لمن پریخدا د قران فهم خپل اختیار کړل زم په دغه ځکه د ګمراه شوی دی په کم ځکه ک یو بریلی د فقهاو لمن پریخدا د فقهاو هغه تعلیمات پریخري د خپل بدعات شروع کړی دي په دغه ځکه د ګمراه شوی دی د بریلی نه تاسو وکا د اذان په وخت کې چې تخپل غوتی چوپه هغه سترګو لوړي دا څه حکم لري د به خاموش شي ورته د فقہ کم کتاب لیکل دي د به خاموش شي د دنه تاسو وکا تا چې په ادیرو مقبرو کې اسقاط پنوم باندې کومه غویمه جوړې کړې دي چا چې مقبرو کې د هیله اسقاط پنوم باندې کومه لانجې شروع کړې دي ورته وای دا څه حکم لري دی به خاموش شي ان شاء الله د مناظرې په میدان کې بدله هیڅ حکم ورنکي ورته وایا مقبره ته راوړل په دې طریقې سره د فقهاو شرایط د خپل اندي کول فقهاو ورته فدیه ویلې ده فقهاو د غیره پر شرایط ذکر کړی دي هغه ټول شرایط نشته تا مقبره کې چې کوم لانجه جوړه کړی ده دلته خلق د فکر اخرت پته مدي دلته خلق رااله چې مرګ را یاد شي دلته خلق رااله چې الله او رسول انسان تر یاد شي دلته مقبره ته خلق رااله چې دا زما په شان یو ځوانو د مخ د پاسه ګرځېدو نن د زمکه دلان دي شو ما ته دغه منظر را یاد شي تاسو هغه مقبرو هغه حالاتم بدل کو هغه په جګړه باندې واړو هغه قبر په غاړه باندې مناسین خدای دې کور روان کوملیان علما په ولې بدنامي ماوی دا نن سبب په مقبره کې چې کم کیږي والله لازم د فقهاو یو شرط په دې کې رخپولاند کیږي فقهاو والله العظیم دا افتراء ده په فقهاو باندې د یو فقيه نه د فقره یو کتاب نه دا څوک نشي ثابتولای بهرحال محترم معرض کو دا د هیله اسقاط او فدیه نه انکار نه کو وغشته خو هغه هیله اسقاط چې کوم فقهاو لیکل ده په هغه شرایطو سره چې کوم فقهاو ذکر کړی دي نن سبا چې تا کوم میلې جوړې کړې دي دا نشتی نه قران کې ردی ثبوت شته نه احادیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې ردی ثبوت شته او نه د فقهاو په عباراتو کې ردی ثبوت شته بلکې ها زدا خبره کوم کنن سبا دا ډراما دا غویما یو سړی دین غړي او کې د بدعتي دی د بدعاتو کې مبتلا دی که یو سړی دا دین نه غني دا پتور د رسم او رواج باندې کوي مقبره تراجی د لانجه او غیمیل ته جوړي زم رسم او رواج دی په دواړو صورتونو کې د تر کول پکار دی ها په قهو چې په کوم شرایط سره لیکلي دي په هغه شرایط سره کول ام پکار دی او کول جایز هم دی دا غینه انکار نشته بهر المحترم ورز مې دا کو چې فقهاو د دین اسلام دواړه طرف ته سلور واړه طرفونو ته ولاړ دي حفاظت کې الحمدلله او محترم دایات وساتئ اخیره خبره کوم ان شاء الله به خپل خبرې لازم ختموم دایات وساتئ نن غیر مقلدم دا چغوي نن وابی دا چغوي نن جماعت المسلمین والا دا چغوي د احناف سره زمونږ اختلاف په خبره ده د مقلدین سره زمونږ اختلاف په خبره ده د به پورن د اغزینه شروع شي مونږ ورته وایو قران او حدیث ومني احناف مونږ رابلی د امام فقه ته احناف وای مقلدین وای فقه ومنه فقها ومني د یاد وساتئ محترمو زمونږ کلم په دې خبره کې اختلاف نشته دا خبره اتفاقی ده مونږ وای قران او حدیث منل دا ایمان ده قرآن او حدیث نه انکار کول دا کفر دی دا زمونږ د مقلدین او احناف النظریه دا زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند موقف او مسلک دی ها زمونږ د وابیانو سره جګړه په خبره ده زمونږ د بریلیانو سره جګړه په خبره ده بریلیان ام ناره لګي یو طرف ته غیر مقلد وای احناف ته فقه طرف ته راکاږي قرآن حدیث نه دلري کوي بل طرف ته بریلیان چغي وای احناف ته قرآن او حدیث نه فقه په نوم باندې لري کړي بیا واپس دغه احناف واپس فقه
طریقه نه مني. زم ز علماء دیوبند سره تعلق ساتم. علماء دیوبند اهل سنت والجماعت اعتدال والا مسلک او نظریه لري. وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. الله رب العزت د دې امت صفت بیان کړی دی، دا اعتدال والا امت دی. دیو عقاید نظریات اعتدال والا دي، د دیو مسائل او اعمال اعتدال والا دي. یو طرف ته غیر مقلدم دوکه وکړه، وابین ته په وسوسو کې وګرځولې. ما وی د وابي سره زما په دې خبره کې اختلاف نه دی. ها د وابي سره زما اختلاف په دې خبره کې دی. وابي وی په قران کم آیاتونه چې ستاره خواهش او د مرزي مطابق دی هغه ومنه. وابي وی د نبی له سلام احادیث کم احادیث چې ستاره ذهن او د نظریه د خواهشاتو مطابق دی هغه ومنه. د باقینه انکار وکا. ز اهل سنت والجماعت دیوبندی حنفیم زم نه قران او حدیث پورا منل دا ایمان دی. کم آیاتونه چې مرضی او د خواهش مطابق هغه منل د باقینه انکار کول دا ایمان هو نه دی. تاسو له وګورئ جی سو کاله مخ کی پېښور کې اوسې کې زما بیان نو شو وا بیان رااله ناظم راوستو به ما سره کې ناستا ما ته مونږ سره به مناظره کې ما ورته مناظره پس کوي ما ته وی تاسو مونږ په 100 بجې دی جی ان شاء الله پوبان دی به کو ان شاء الله ٹھیک ده کنه پوبان دی به کو ان شاء الله زمونږ د احناف په نسبت دی مناسب ټیم دی ان شاء الله. ما ورته مرګري په سبا باندې مناظره کې د ما ته وي زبون مناظره کول غواړم تاج په سبا باندې بحث وکړو. ما ورته ما په دوه مسلو بحث وکړو. یو په درې طلاق والا مسله باندې، دویم د تراویح مسله باندې. ما ورته دې باندې بحث کې ول نه دې باندې بحث نکوم. ما ورته ته په سبا بحث کې د ما ته وي زمو مناظره کوم تقلید په مسله باندې. نو ما ویل او تاسو له نور څه درځم نه یو تقلید هم زده کړل دی. ما ورته ها ټیک ده وس مناظره کې دی وای نه وس مناظره نکوم تاریخ ټیم زیبه متعین کوه کې به مناظره وکړو. ما ورته دا کاغذ درواخ خپل مدعا او داوا ولیکا زب جوابی داوا ولیکم ان شاء الله العزیز مناظره به مقرر کو. د مال واپس په کاغذ باندې لیکل وکړه وای زمونږ د اهل حدیثو داوا دار چې قران او حدیث واجب الاتباع ده. قران او حدیث څه ده یعنی دا قران او حدیث اتباع واجب ده. ما ورته مرګری دی کې خو اختلاف نشته په کومه خبره کې چې اختلاف دی اغه لراشه تقلید ته کوپر و شرک و حرام و اغه ولیکا. قران او حدیث واجب الاتباع ده. دا زمونږ د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت نظریه ده. څوک چې دینه انکار کوي مونږ وایو دا د اسلام نه خارج دی، اسلام کې